په دې ویډیو کې غواړم چې مکمل زده کړو چې څنګه په میګر یا ملټیمیټر باندې کار وکړو او د ویډیو په اخر کې مې یوه جالبه د میګر ځانګړتیا درته اماده کړې ده چې تر اوسه به هیچا هم نه وي درته ویلي. سلامونه دوستانو، تمه لرم چې جوړ او روغ به یاست. احسان الله همت یم، یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. په یوټیوب کې چې مې سرچ کوئ بیخي ډېرې ویډیوګانې شته د میګر یا ملټیمیټر پر برابر باندې، خو اکثره یې صحیح نه وي او یا په پښتو باندې نه وي، په نورو ژبو باندې دي. نو غوره مې وګڼله چې یوه ویډیو جوړه کړم په پښتو باندې او د میګر هغه شیان پکښې بیان کړم چې تر اوسه بل چا نه یې ویلي په ویډیو کې. اکثره ویډیوګانې چې دي ناقصې دي. نو ویډیو تر اخره راسره وګورئ ملګرو. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او خامخا یې وګورئ ویډیو، ولې چې ډېره د کار ویډیو ده. ډېر مستریان نه پوهېږي په میګر باندې، میګر طریقه نه ور معلومېږي. نو راځئ چې شروع یې کړو. میګر یا ملټیمیټر چې دی دوه رقمه دي، یو ډیجیټال دی او یو چې دی انالوګ دی یا ستنه والا. اوس اکثریت ډیجیټل میګران کارېږي. انالوګ میګران چې دي څه زاړه سوي دي او کار یې هم کمزوری دی، هغه چندانې اوس څوک نه کاروي او په بازار کې هم کم سوي دي. نو نن مې دا ویډیو د ډیجیټل میګر په اړه درته جوړه کړې ده. او ډیجیټل میګران بیا چې دي خپله دوی دوه ماډله لري، دوه نوع دي. یو لاسي میګران دي او یو چې دي اورتورنج دي یا اتومات دي. نو اکثریت چې اوس بیا کارېږي په دوی کې بیا اتومات یې ډېر کارېږي او د ټلیفونانو په کار کې اتومات ښه کار کوي. د اتومات او لاسي میګرانو تر مابینځ فرق یې څه شی دی؟ په اتومات میګرانو کې چې کله یو پرزه اندازه کوې یا چې کوې ضرورت نشته چې د میګر اندازه واړوې، میګر خپل اندازه کوي او ځان ورسره برابروي. لاسي میګران داسې نه دي، د میګر اندازه به ورسره اړوې. مثال ته غواړې 5 ولټه اندازه کړې، 5 ولټه برق اندازه کړې. په اتومات میګر کې یوازې ډي سي موډ شته، فرق نه کوي چې هر څو ولټه وي، مثلا یا 12 وي او یا 5 وي، که 8 وي، که 24 وي، فرق نه کوي. او په لاسي میګرانو کې چې دی بیا فرق کوي. که دې 12 ولټه اندازه کوئ 12 ولټه ته بیا اړوئ، که دې 5 ولټه اندازه کوئ 5 ولټه ته بیا اړوئ، او که زیاتو هره اندازه چې اندازه کوې هغه اندازې ته بیا اړوئ. نو په اتومات کې بیا نه غواړي داسې. اتومات خپله ځان په ډي سي موډ چې دې واړوئ خپله ځان ورسره برابروي. یا بل مثال، که یو مقاومت اندازه کوي، مثلا مقاومت 10 کیلو هم لري، که هغه پر 100 کیلو اوهم باندې وي یا 1000 باندې وي، هغه به ته رااړوې 10 ته، په هغه 1000 یا 100 کې نسي اندازه کولی. خو اتومات بیا داسې نه دی، صرف د مقاومت موډ باندې چې وي یا اوهم موډ چې ورته وایي، پر دغه اندازه باندې ټوله اندازه کوي. فرق نه کوي چې د ستن ورسره اړی که نه اړی، نه هم بل ځای لري. یوازې یو مقاومت موډ لري یا اوهم موډ لري چې هغه ته بې ور اړی د مقاومت اندازه کوي، یا ډیویډ دغه رقم پر هرې اندازه باندې ولټاژ یې دغه رقم. نو اتومات میګران چې دي په ځانګړتیاوو کې تر لاسي میګرانو بالا دي. او زما خپل هم نظر دغه دی چې د موبایل د مستریانو دپاره ډیجیټل دغه میګران بهترینه انتخاب دی او ښه کار کوي، وچه اصلي وي. ولې په بازار کې کاپي میګران ډېر شته چینایي چې صحیح کار نه کوي. نو باید شی رانیسو، لږ اضافه مصرف وکړو، په قیمت کې یو څه لوړ دي، ډېر هم نه دي لوړ، خو اصلي شی رانیسو. بازار کې جعلي میګران ډېر شته چې بدل کار نه کوي، 5 ورځې بعد خپله اوس وڅېږي. نو راځئ چې اتومات یا دغه میګر اوس زده کړو ستاسو سره. دا میګران دوه لاینه لري، راب هم ورته ویل کېږي دا دوه لاینو ته، او مشتسي په اصطلاح کې دوه لاینه ورته وایي د میګر ته، اصلي کې فراب ورته ویل کېږي. یو یې سور دی او یو یې دا تور دی. خو دلته په میګر کې 3 ځایه لري، 3 لاینه لري. وجه یې څه شي ده؟ دغه کوم چې ورته لیکلی دی کا، دا همیشه د تور لاین ځای دی یا منفي لاین.
او پاتې سو دغه سر چې دی دا د دې سره لاین ځای دی او دا هم د دغه سره لاین ځای دی خو دلته واضح ورته لیکلی دی چې که ډیویډ موډ وي یا مقاومت موډ وي یا ولټاژ د 1000 ولټه ډي سي تر 600 ملي امپیره پورې وي بیا دلته یې کاروو یا ډي سي دغه آی سي موډ وي آی سي برق وي هم په دا ځای کې کارېږي خو که چیرې داسې چې موږ امپیر کاروو د امپیر اندازه نیسو تر 10 امپیره پورې مثلا تر 600 ملي امپیره لوړ وي اندازه 10 امپیره ته ورسېږي یو ملي امپیر دی یو پوره امپیر دی مثلا 10 امپیره ته ورسېږي بیا به دا سور لاین دلته ده خو اوس په ویډیو کې امپیر هم اندازه کوو چې د یو شي امپیر یې اندازه څنګه معلومه کړو چې دی څونې برق غواړي څو امپیره برق مصرفوي نو بیا یې دلته را اړوو تور به په خپل ځای کې وي دا دلته راوړو خو که نوره استفاده کوو د امپیر استفاده نه ځینې کوو بیا به دا دلته را اړوو خو اکثره چې سوځي موږ دلته د امپیر استفاده کوو مثلا په دا ځای کې امپیر استفاده کوو امپیر تر 600 ملي امپیره لوړ دا میګر خو لا دی تر 600 ملي امپیره پورې اندازه اکثره 200 تر 300 ملي امپیره پورې اندازه لري پورته یې دلته طاقت نه لري او دا ځای چې بیا دی تر 10 امپیره پورې طاقت لري نو په دا ځای کې باید ډېر احتیاط وکړو میګر به اکثره وخت په دا وجه خرابېږي سوځي چې دا ځای د امپیر طاقت نه لري اول به شروع د ډي سي موډ څخه وکړو راوبړو د میګر موډ دغه وی چې دی دا ډي سي موډ دی دغه علامت ګوره همیشه پر میګر باندې دغه 3 نقطې چې ورسره لري او پر سر خط کش شوی دا ډي سي موډ دی خو دا بیا چې دی دا آی سی موډ دی چې ورته راواړی ګوره آی سی ته راواړي آی سی موډ نو ای سی موډ چې بیا دی دغه یو خط چې داسې کوږ شوی دی ولټ دی دا ای سی موډ دی دا د ښار د برق دپاره مثلا 220 ولټه برق یا د مولد د برق دپاره د دوه دپاره ای سی موډ کارېږي او ډي سی موډ چې دی یا مثلا د موبایل برق د کمپیوټر برق دا ډي سی موډ دی اوس په ډي سی موډ به څنګه اندازه کوو اوس مثلا د موبایل بیټرۍ ده دا اندازه کوو ګورئ چې ختمه د برق لري که نه لري برق څنګه اندازه کوو فرق نه کوي که چیرې سور پر مثبت باندې مثلا د ټلیفون کې یو برق اندازه کوو چې په دغه ځای کې باندې برق شته خو کم یې جمع دی کم یې منفي ده هغه هم په دغه وجه باندې راسته او چپه معلومېږي که چیرې سور پر دغه باندې پروت وي پر منفي باندې تور پر مثبت وي بیا دلته منفي راوړي او که چیرې بیا راسته یې ښیي بیا منفي نه راوړي 3.6 ولټه برق دلته دا برق ښیي یا مثلا 12 ولټه برق وي هر اندازه چې وي پر ډي سي موډ باندې په اتومات میګرانو کې پر دغه یو موډ باندې اندازه کېږي او پاتې سو په ټلیفون کې چې اکثریت ډېر مهمه دی او ډېر کارېږي دا موډ دی دلته بیا تقریبا 3 یا 4 اپشنه لري په دا ځای کې اولی چې دی مقاومت موډ دی ام هغه د مقاومت علامه ورسره د اهم موډ چې ورته وایي دلته میلي اهم ښیي اوس مثلا زه به یو شی په اندازه کړم یو عملي کار به وکړو ورباندې که مقاومت اندازه کوو مثلا دا مقاومت دی د کوچنی تور دا چې اندازه کوو د دې اندازه چې معلومه اوس ګوره داسې معلومېږي 4291 کیلو اوهم دلته کی راوړي کې ام راوړی میلي اوهم دی یو کی دی مثلا که کښته و ډېر کښته و اندازه یو وصل د دې دغه علامت چې ده دغه بله ګردیه د ګوشکو علامه چې ده په ساده اصطلاحي الفاظ به کاروو چې د ملګرو سر به خلاص شي د دې دا معنا ده چې مثال دا د دې وصل ښیي چې د ده څونې وصل دی د دا سر و دا سر یې څونې سره وصل دی یو یې کیلو اهم دی یو یې ملي اهم دی که یو هم نه و مثلا یو پیوز دی دا به چې کوو که یو هم نه و معنا دا د دې سر و دغه سر د سره وصل دی
وصل دی خو څه اندازه توپیر چې پکښې راځي په وصل کې هغه په پیوز کې چې کوم سیم کش شوی د هغه اندازه ده چې څه یې اندازه ځینې کمه کړې او هم یې ځینې کم کړی دی چې دوی پوره وصل نه دی هغه ښیي خو ام هم ورک کړي کې هم ورک کړي په دا وجه باندې یوازې وصل پاتې خو که چیرې مقاومت وي مثلا کیلو اوهم ښیي او یا ملي اوهم چې ډېر په لږ اندازه وصل وي هغه بیا ملي اوهم ښیي ورپسې ډیویټ موډ دی چې تر ټولو ډېر کارېږي په موبایلانو کې په اکثره برقي شیانو کې چې دی ډیویټ موډ ډېر کارېږي اوهم موډ چې دی یوازې د مقاومت د اندازې دپاره کارېږي اما پاتې سو ډیویټ موډ چې دی بیخي د ډېر شیانو دپاره کارېږي اوس نو د دې کارول څنګه دي اکثریت ملګري دا طریقه نه ورمعلومېږي راځي د اوهم موډ څخه استفاده کوي د یو شي د مسیر د پیدا کېدو دپاره مثلا په دې موډ کې چې دی دا خو اصلي جوړ د ډیویټ موډ دپاره دی مثلا ته یو ډیویټ اندازه کوې یو سر یې برق باسي ګوره مثلا د مثبت د خوا څخه دې خوا ته برق راځي په دغه وخت کې پر دې دوو لینو باندې 1.5 ولټه برق راوځي خو د ډېر کمزوري جریانه سره امپیر یې ډېر کم دی پر دا باندې بل په یوه اندازه په یوه موډ کې هم برق دلته نه راوځي صرف په ډیویډ موډ کې دلته برق راوځي خو جریان یې ډېر کم دی مثلا چې ډیویډ اندازه کوي دا د ډیویډ تور لین چې دی د ډیویډ پر منفي خوا دی یا خط چې لري پر دا سر باندې دلته کله چې کښېږدي ډیویډ ښیي چې جوړ دی مثلا د دې خوا څه اخوا ته یې برق وځي همه ډیویډ خو چې دی یکسوساز دی مثال د یوې خوا څخه برق تېروي د بلې خوا څخه یې نه تېروي اما که دلته چپه ورته واړوې باید دی کار ونه کړي د دې خوا برق نه ځي هغه ته ولې په دې لینو کې خو اوس برق دی ډیویډ موډ چې دی په دا وجه ښه کارېږي اوس مثال دلته کار نه کوي نو په ټلیفون کې نور مسیرونه او اندازې څنګه معلوموو موډ چې دی د اکثره مثلا د سکرین د پایو د چارج د پایو د ډیټا د پایو د یا مثلا تریسیانو لاندې څه پایه وشکېږي هغه ځای معلوم وي هغه اندازه کوي چې آیا دا دغسې انسي پایه ده که یو شی سته پکښې د یو ځای څخه راغلی ده هغه ټوله پر ډیویډ موډ باندې معلومیږي په ډیویډ موډ کې به سور لاین د ټلیفون پر بدنیې باندې ایږدي همیشه که تور لاین پر بدنیې کښېږدي 1.5 ولټ برق دی ټوله پایه د 1.5 ولټ طاقت لري خو دلته چې چپه ایږدي هلته هغه د ټلیفون چپه جریان ښیي اوس دا پایه ده د بیترۍ دا منفي پایه ده چې دی هر څه اندازه یې کمه وي د هغه پایې وصل ډېر دی د بدنې سره شارټي یې ډېره ده مثلا په یو پایه کې شارټي د اتصالي کوتا لري نو هغه پر دغه موډ باندې معلومیږي اوس دا بیترۍ پایه ده دا د بدنې سره وصل ده ګوره ټوله صفرونه دي په اخر کې یو شی هغه یو هم چې دی هغه د دا لینو په وجه دی دا لینونه چې تر هغه ځایه رسي څه کمزورتیا پکښې راځي په دا وجه یو ښیي که نه چې هر څو نیم د میګر اصلي میګر یوه ځانګړتیا دا ده چې باید ټوله صفرونه یې مثلا که داسې سره ووایي اکثره میګران دې تر 10 پورې ځي هغه کمزوري دي هغه میګران خو چې هر څو نښته وي هغه یې جوړي دا میګر اصلي دی ښه میګر دی او زما خپله ډېر خوښ دی تر ډېرو میګرانو مې دا خوښ دی او ښه کار کوي نو دا پایه چې ده دا د بدنې سره وصل ده اما پاتې سو دا مثبت پایه ده ګوره 502 مثلا دا د مابینس پایه چې که یې ګوره دې خو بیا جریان لږ دی د دې پایې 3126 هم ښیي مثلا دا وصل ده که وصل نه یې دا څه شي ښیي او ایل یې ښیي چې وصل نه یې او ایل یې ښیي یا مثلا د هوا د بټنانو پایې مثال چې کوو سرلین پر بدنې باندې ایږدو دا یوه پایه چې ده دا د آرت پایه ده یا منفي پایه ده یا د بدنې پایه د جی ان ډي ده مثلا رقم مستریان ورته وایي چې هر یوه یې پولی خو دا یا جی ان ډي پایه ده اصلي کې ورپسې یوه بله پایه ده دا هم وصل ده ګوره وصل یې ښیي که چیرې دا او ایل وي دا پایه وصل نه ده
دغه یوه د مابینځ پایه ده، دا درېیمه، دا نه ده وصل. ګوره دا وصل نه ده، او ال ورپسې بله پایه ده، دا هم وصل ده، دا هم نه ده وصل، ګوره او ال دا بیا وصل ده. نو کومې پایې چې وصل دي هغه ښیي. مثلا په سکرین کې د سکرین ټلیفون سکرین کار نه کوي، پایې چې کوم په دغه موډ کې چې کوو. راځو مثال دا پر بدنیه باندې ایږدو، د سکرین یا مثلا دا د میموري کارډ پر سکرین باندې راواړو، یا مثلا دا پایه د وصل ده، دا بله پایه د وصل ده، دا پایه د وصل د بدنیې سره، دا یې آرت پایه ده، مثلا چې انډي پایه ده، دا وصل ده، دا وصل ده، دا هم وصل ده، دا هم وصل ده، دا ټولې وصل دي. په دا طریقه سره یې وصل معلومیږي د پایو. نو سیم کارت پایې دغه رقم، دا ټوله پایې چې دي په دا طریقه سره معلومیږي. دا خو ډیویډ موډ شو. په ټلیفونانو کې تر ټوله دا ډېر په ذهن کې در سره وساتئ، یو ډیویډ موډ دی چې ډېر کارېږي، او یو هم چې دی د زنګ موډ یې دی. نو راځو هغه اپشن ته. دا چې دی دا پر وصل باندې زنګ وهي، مثلا اتصال کوتاه لري، یا مثال ته غواړې یو مسیر پیدا کړې، اوس غواړې چې پیدا کړې دغه د بیټرۍ دغه پایه، مثال دغه د مثبت پایه، دا د کومو کومو ځایو سره وصل ده. دی چې دلته ور واړوئ دی داسې غږ کوي میګر. راځئ ګورې په پاور ایسۍ کې دا سرته وصل ده، ګوره دلته غږ کوي، دا پایه وصل ده. دا اندازه د میګر ده چې هر څونه یې کښته وي د هغې وصل ډایرکټ دی. مثلا که چیرې داسې وصل وي چې غږ خو کوي خو ډېر د لیرې څخه وصل وي، مثال څو مقاومت یا پیوزانې مابینځ کې راغلي، بیا اندازه ډېره ښیي، دا هم ډېره کارېږي. یا په ټلیفون کې غواړي چې بند ټلیفون دی، اتصال کوتاه پیدا کړي، مثلا چې یا خزن شارټ شوی دی، یوه پایه پر بدنې ایږدي، که سره وي که توره، په دې کې هېڅ فرق نه کوي. بله راځئ ګورې، مثلا دا خزن دی، دا سر یې غږ کوي، دا سر یې نه کوي، دا جوړ دی، دا سر یې کوي، دا سر یې نه کوي، دا سر یې کوي، دا سر یې نه کوي، ګوره دا جوړ دی. که چیرې دواړه سره غږ وکړي بیا دا دغه دی، دا خراب دی، مثلا دا خزن خراب دی، شارټ یا په دا مسیر کې شارټ ایسته. یا مثال د هوا د بټنانو مسیر پیدا کوي، شکېدلي دي، کار نه کوي، مسیر یې پیدا کوي چې دا چیرې وصل دي. راځئ پسې ګرځئ، مثال دغه بټن دی، ګورئ دغسې ساده میګر داسې پسې څرخوي، په هر ځای کې چې غږ وکړئ په هغه ځای کې وصل. دغه بټن هغه اصلي ځای دی، دا رقم یې څرخوي چې هر شي پسې ګرځئ، په مسیر پسې د دا موډ څخه استفاده وکړئ. یا تستی بوخت چې ورته وایي، یا د زنګ موډ، دا موډ ډېر مهمه دی په میګر کې. دغه او ډیویډ موډ ډېر در سره یاداښت کړئ، دا زده کړئ. چې دا زده کړئ بیا هېڅ کار به درته مشکل نه لري، ډېر کارونه ډېر مسیرونه به وسا پیدا کولی شئ. که په ټلیفون کې د ټچ مشکل وي، ټچ یې کار نه کوي، هغه پایې بیا په ډیویډ موډ کې چې کوئ چې پر ډیویډ موډ باندې کومې پایې چې دي هغه کار کوي، کومې یې نه کوي. که کومه پایه اندازه یې نه معلومیږي، مثلا او ایل هغه پایې کې به خامخا مشکل وي. و د پایو د اندازه کولو دپاره باید د ټلیفون شیماتیک هم ولرئ چې هغه اصلي پایې در معلومې چې دغه د ټچ پایې دي، یا دغه د تصویر پایې دي، دا د لایټ پایې دي، دا در معلومې بیا یې اندازه کړئ. او پاته سو دا خو ډېر کاربردي شی و. په دې کې بیا څه نور شیان شته هغه زموږ ستاسې دپاره په کار نه راځي. اوس راځو یوه شي بل ته، دوهمه بټن چې دی هولډ ورته کوي، او یو هم هغه د لمر علامت ورسره دی. دا د څه شي دپاره دی؟ په اکثره میګرانو کې دا شته. دا چې کله ته د شپې د خوا کار کوې یا تیاره یې، دا بټن که چیرې داسې ګیر کې د دې میګر نوړه بلیږي ورسره، بیا هر شی ته وسالیدلی شي کې، بیا وروسته ګیر کې بیا مړ کېږي. او یو شی بیا بل دی چې هولډ ورته وایي. مثلا ته یو شی اندازه کوې، دلته ډیویډ موډ ته ور واړوئ، اندازه کوې دغه پایه
څو نیوه تر څو ستا هیر نشي یا یو ځای لیکې هولډ چې ور ووایه دا کلپېږي دلته اوس کولپ شو ګوره دا اندازه ستا څخه نه خرابېږي دلته میګر ایښی دی دا کولپ ده پکښې تېره اخلې په یوه کتابچه یا په یو څه کې یې لیکې بیا وروسته یې کولپ کړه بېرته چې یې لکې دا ایسته کېږي دا هم ډېره مهمه ده اکثره وخت د یو مقاومت اندازه ده مثلا یو مقاومت اندازه کوي په ټلیفون کې په یو جوړ ټلیفون کې بل خراب ټلیفون نه لري هغه مقاومت دا اندازه کوي چې اندازه یې مثلا څونې ده دلته چې دې اندازه ور ووله پر اندازه باندې یې نیسې مثلا د مقاومت وصل دی داسې صفر کوې دلته یې قلفه ور باندې بیا ځې په بل یوه کې ګورې مثال په بل ټلیفون کې پسې ګرځې په دا اندازې پسې هغه اندازه پیدا کوې دا دپاره دی چې ستا یو شی هېر نه شي دا اندازه خلاصوي او پاتې سو یو یې چې دی دا میګر سر ته څراغ لري د ځانه سره په دې موج باندې هغه معلومېږي او پاتې سو په دوو ځایو کې بل داسې شی نشته چې په ټلیفون کې مو په درد وخوري ویډیو اوږدېږي نور شیان یې نه درته تشریح کوم راځو دوه اپشنو ته د دې څخه را اړو مثلا ایچ زیډ چې ورته لیکلی دی دا په میګر کې ستا دا د سیګنال معلومولو لپاره دی خو ډېر کمزوری دی مثلا ډېر یو جزئي کار کوي خاص کار نشي کولی د سیګنال د معلومولو دپاره بهترینه شی چې دی اسلسکوپ دی یا ځینې نورې دستګاوې دي چې سیګنالونه معلوموي په ټلیفون کې مثلا د کریستال سیګنال معلوموي دا کریستالونه دي کریستالي ساعت دی دا ډېر مهمه دی په ټلیفون کې د دې سیګنال چې معلوموي مثلا 26 میګا هرټ سیګنال لري یا 32 میګا هرټ سیګنال دی دا په دا اندازې کې معلومیږي خو دا ډېر کمزوری کار کوي کله کله یو جزئي کار کوي خو ما امتحان کړی دی خاص خوند یې نشته اوس بیا راځو دا 3 امپیره دا د امپیر اندازه ده دا 3 سره د امپیر دی خو امپیر چې دی دا مهمه دی 3 اپشنه یې ورته ورکړي دي په څه وجه چې د امپیر د اندازې سره اوس مثال یو شی اندازه کوو د امپیر د نه را معلومېږي دی به 2 امپیره برق غواړي نو باید دلته موږ د کم اپشنه څخه کار واخلو چې تاوان ورونه رسېږي دلته به موږ د اوله څخه کار اخلو چې تر ټولو لوړ دی ډي سي امپیر ښیي په اکسي کې نشته ډي سي امپیر اوس به د یو شي امپیر اندازه کړو مثلا د دې ګروپ اندازه معلوموو چې 2 امپیره برق دی غواړي زه یې پاور سپلای پر 12 ولټ ډي سي باندې ودروم وروسته بیا په میګر اندازه کړو او میګر یو شی بل ډېره توجه ورته کوئ میګر چې د 2 سره وصلېږي سري وصلېږي موازي نه وصلېږي سري او موازي او مدار دی بیا به وروسته په نورو درسو کې دغه په برابر هم بحث وکړو اوس دا ګروپان اندازه کوو امپیرې چې امپیرې څو دی را وبخلو د ګروپانو دغه یو سور لین چې دی دا 2 لینونه دا د پاور سپلای دي ګورئ زما د پاور سپلای لینونه دي مثلا مثبت پې مثبت ور وتړو دا به راواړوو دلته دغه تور چې دی دا بیا د میګر و دغه لین ور وتړو ګورئ امپیر یې څو دی 0.323 دا د دا ګروپانو امپیر دی مثلا 0.4 یا 3.3 دا امپیر دی په پاور سپلای باندې هم 4.3 دی دواړو امپیر یو رقم دی په دا رقم د هر شي د امپیر اندازه معلومیږي د ګروپانو یو لین د میګر لین ته د میګر بل لین چې پاتېږي هغه بیا د برق لین ته لوستل کېږي مثلا د بیټرۍ لین په دا طریقه سره یې امپیر معلومیږي
معلومیږي دا هر شی ده که ډېر وي که لږ وي هر اندازه چې وي په دا اندازه یې امپیر معلومیږي دا خو د امپیر طریقه شوه او دا دوهمې چې دی دا د ملي امپیر دپاره دی چې ملي امپیر اندازه کوي مثلا امپیر ډېر کم وي لږ وي هغه بیا پر دې باندې اندازه کېږي او دریم چې دی هغه ډېر ذرې چې وي د امپیر د مثلا داسې امپیر وي چې بیخي تر صفرو پورې کښته وي نو هغه بیا په دغه باندې اندازه کېږي او یو هم دغه اخري هغه د میګر جالبه ځای چې مې درته وښوی چې من په اخره کې یو ځانګړتیا درښیم هغه دغه ده دا د څه شي دپاره ده کله په بدني کې یو لین ښخ دی مثلا پټ دی یا یو داسې لین دی چې پرې سوی دی په مابینځ کې قطع دی نه در معلومېږي پر کوم ځای قطع دی دا په دې میګر باندې معلومېږي دا یې هغه اصلي دغه دی دا چې پر هر لین باندې تېروې مثلا په یو لین کې برق ستا جریان ستا پکښې که نه سته دا دا رقم معلومېږي که چیرې دا لین قطع وي پر دا ځګې باندې پر هغه ځګې باندې غږ نه کوي دا میګر یا بل داسې لین وي چې په بدنې کې ښخ پر ځای چې تېروې پر منطقه در معلومېږي چې لین پر کم ځای دی نو دا د دغه دپاره کارېږي ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې او یو شی مو زده کړی وي ځینې که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او که پوښتنه یا کوم نظر راته لرئ په کمنټ کې خامخا راته ولیکئ او ویډیو درسره لایک کړئ ملګرو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ښه وخت ولرئ